یو ښکلی هلک د بل هلک سره داسې غلط کار کړی دی. دغه ویډیو در سره هم شریکوم. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. او کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني دې وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرورت شي. دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. نن در سره یوه داسې واقعه شریکوم. ملګرو دغه هلکان د یو بل سره څنګه داسې کار کوي او د یو بل نه څنګه خوند اخلي. ملګرو دغه ویډیو په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل شوې ده چې دوه هلکان چې خپلو کې رشته دار هم دي او په کمره کې یوازې چې په کور کې بل څوک هم نشته او دغه هلکانو په خپل موبایل کې څه داسې قسمه ویډیوګانې کتلي او بیا یې د یو بل سره هغسې غلط کار لکه چې څنګه په فلمونو کې کیږي. ملګرو په ویډیو کې معلومیږي چې دغه هلکان په مزه مزه له یو بل نه غاړې اخلي او بیا د یو بل نه شونډې هم اخلي او بیا په مزه د یو بل نه هر څه وباسي او یو لاندې شي او د بل ورسره داسې غلط او ناروا کار وکړي. نو ملګرو دواړه د یو بل سره داسې غلط کار کولو نه وروسته د کړکۍ په کپړه ځان پاکي او له دې نه بعد هم د یو بل سره داسې غلط حرکتونه کوي او غاړې یو بل نه اخلي. د دې ویډیو سپینوي مور او پلار هم کړی دی چې دا زموږ ګناه ده چې موږ بچو له موبایلونه ورکړي دي او هغه یې داسې غلط استعمالوي. دوستانو په دې ویډیو کې زموږ دپاره یو پیغام هم دی. دوستانو که موږ په خپل معاشره نظر واچو نو داسې ډېرې واقعګانې مخې ته راځي او د هغې اصل مقصد د موبایل غلط استعمال دی. نو پکار دی چې په خپلو ماشومانو د موبایل مه ورکوئ ځکه چې غلطه استفاده ترې ونه کړي. دوستانو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله پامان.